ټول عمر چې د خلکو په چهرو باندې خندا راوستې ده، نن هغه انسان په سلګو باندې جاړي. دا ولې تاسو ته پته ده؟ اسماعیل شاهد صاحب په پردیسۍ کې دی او د غم اواز پې شوی دی. الله اکبر کبیره. هغه مسافرو ټول ته زما دا دعا ده چې په کوم ملک کې په کوم ځای کې دي، الله هم د غمونو نه وساته، په دغه ځای کې هم او د غم خبر نه الله وساته. ځکه د مسافرو مثال بیا سي د هغې مرغۍ چې په پنجره کې دننه بند دي او هیڅ هم نشي کولی، صرف تړتقېږي او ګیر چاپېره په پنجره کې تاویږي. د دې د وجو نه مسافرو ته ګوره د غم خبرې ډېرې مه رسوئ. اسماعیل شاهد صاحب زه پیدا شوم او چې راغټ شوی ما اسماعیل شاهد صاحب دی او د ده نوم چې مونږ اورو نو صرف د خندا خاطر چهرې ته راځي. نن هغه سترګې چې ټول عمر د خندا د وجې نه خلک جړولي، دومره وخاندئ خلک، نن د هغې سترګو نه څه کېږي؟ د غم هغه خبرې راوځي او د غم هغه اوښکې ترې راوځي. ای پردیسو والو، د ټول نه مخکې خو جناب اسماعیل شاهد صاحب کوم غالبا ترې وفات شوی، الله دې کامل مغفرت نصیب کړي، الله یې تاسو ته اجر درکړي. غم داسې یو څیز دی چې دا د هیڅ چا په لیک کې نه دی، بس چې چا له سټ امراله او د دې واګي دا د الله رب العزت په لاس کې دي چې سټ امرازي. نو جناب موږ ټول لمر راځي اسماعیل شاهد صاحب تاسو سره موږ یو قسم نه همدردي کوو، الله یې تاسو باندې آسان کړي او دا یو ولار د حق لار د اسلام حالت کې لاړې او خسته ګیره دا غټي خوشخبریاں دي او بوډاوالي حالت کې لاړې، موږ ټول روان یو. خو جناب څومره چې مسافر دي هغه ته د غم خبرې مه کوئ، بس په کورونو کې دننه ډېرې خبرې راشي او خاص کر زنان دي وړې وړې خبرې دي مسافرو ته رسي. ځان ختم کی، ځان بیخي هغه ایره ایره کی او سکولی نشي، بس پراتی او دغه غمونه دي. الله دې ټول د پردیسۍ د غمونه نه وساتي. اسماعیل شاهد صاحب ویډیو ورپخې لراله، والله د دې چهرې نه خو موږ چرته جړه نه دي لیدلې او نن داسې جاړي. دا ولې په پردیسۍ کې دی او سکولی نشي او هغه ځای کې ناست دی، کینیډا کې غالبا یا امریکا کې ناست دی او سکولی نشي. او دلته څه دی؟ ما تاسو ته وایي که نه، غم هغه خبرو ختمېږي چې په خپله چوت کې په خپله ویني او ښه ورته وجاړې او خولې کړي او بیا قبر ته کوز کړي. دا غم دی، د غم سره لاړې خبره ختمه. خو چې دا مسافر دي که نه، الله اکبر کبیره، د غر په شان انسان مې په جاړه راولي. والله ویډیو راله ناشنا راته ولګېدل چې اسماعیل شاهد صاحب جاړي. الله دا ټول عمر خندا، هر ځای ته چې خندا، کو څوک پسې لویېږي خندا، په لارې خندا، دا خو هر یو ادا د خندا ده، یو قسم خوشحالي خورېږي. خو جناب پردیسي ډېره ګرانه ده، ما ته نن پته ولګېده چې مسافري دا ډېره ګرانه ده. الله یې تاسو ټولو ته اسانه کړي.